بسم الله الرحمن الرحیم. د صرافي سافټویر د فاست بوکس شرکت صراف سافت د زده کړې یا ټریننګونو د پښتو د برخې دوهمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې موږ او تاسو شتمني ثبتوو. په تېره ویډیو کې که ستاسو یاد وو موږ او تاسو د خپل صرافي نوم ورته چینج کړ او په دغه شکل موږ هغه سهمونه ثبت کړل او طلب پر افغانستان بانک چې موږ څومره تضمینات هلته ثبت ږدو یا لرو هغه موږ ثبت کړ او د بیلانس شیټ سره موږ هم مقایسه کړ او وکتل. په دې برخه کې موږ او تاسو راځو شتمني ثبتوو. دا ویډیو زموږ او تاسو د شتمني څه ده او څه نوی کار وو راځو په دې ویډیو کې کار کوو. ښه رابسې حسابداري مینیو ته حسابداري مینیو او دلته به راسو شتمني باندې به کلیک وکړو. شتمني چې موږ کلیک کړې نو راځو پر نوې شتمني باندې ثبت کوو. نوې شتمني ګورئ موږ او تاسو په صرافي کې څو نوې شتمنیانې لرو. یو ثابته شتمني ده او یو هم جاري شتمني ده. زه راځم بالفرض جاري شتمني کې که ستاسو په تېر ویډیو کې یاد وي موږ هغه طلب چې زموږ پر افغانستان بانک باندې و هغه موږ ثبت کړ. دا زموږ جاري شتمني وه. یعنی جاري هغه شتمني ده چې بیرته موږ هغه پیسې نقدې پیسې دي بیرته موږ هغه په لاس راوړو. خو یو ثابته شتمني ده هغه شتمني ده چې تا یو جنس په رانیوي تا یو شی په رانیوي او هغه ته په خپل شرکت کې د هغه څخه استفاده کوي. ښه رابسمه مثلا دلته به زه ولیکم چې د شرکت یا د دفتر فرنیچر دی. نو دا زموږ نوه چیش ده ثابته شتمني ده. په ثابته شتمني کې بیا موږ دوه قسمه لرو ملموس او غیر ملموس. دا یعنی لمس کېدلو والا ده که غیر لمس کولو والا ده. حضرت متعرض فرنیچر ته موږ په لاس وروړلی سو. کمپیوټر مو واخیستې کمپیوټر ته موږ لاس وروړلی سو. میز مو واخیستې موږ میز ته لاس وروړلی سو. یعنی دا هغه څه چې قابل د لمس دی نو موږ به دې ته ملموس انتخاب کړو او افغانۍ په څو باندې بالفرض په 50,000 افغانۍ باندې موږ شتمني اخیستې ده. پیسې مو ورکړې دي که یا بل یو موږ پیسې ورکړې دي 300 نو به دا ثبت. راځو موږ او تاسو په دوهم قدم کې شتمني ثبتوو. مثلا ته د شرکت لپاره ډیټابیس دا هم ثابته شتمني شول. دا بیا غیر ملموس ده. ډیټابیس خو نسي لمس کېدلی. صحیح سو یعنې داسې یو څه چې هغه غیر قابل د لمس وي هغه ته موږ لاس نسو وروړلی هغه زموږ غیر ملموس شتمني شول. نو رابسمه دلته به هم افغانۍ ورته انتخاب کړم. دلته به نرخ ورته ورکړم فرضاً 50,000 افغانۍ یا 50 ما بل لیکلي وو دا به ورکړم مثلا 45,000 افغانۍ. صحیح سو پیسې هم ورکړې دي بلې وو او دا به هم ثبت. ګورئ موږ دوه نوع شتمنۍ ثبت کړلې. یو ثابته شتمني یو په ثابته شتمني کې یو ملموس شتمني یو غیر ملموس شتمني او بل موږ جاري شتمني. جاري شتمني مو کومه ثبت کړه هغه تضمینات یا هغه طلبات په د افغانستان بانک شوه. اوس به زه دلته راسمه مالي صورت حساب ته او بیلانس شیټ وګورم. زموږ د بیلانس شیټ کې به د هغه پیسو څخه ځکه مخکې دغه 13 میلیونه یا 33 میلیونه افغانۍ زما جمله سرمایه ده چې په هغه کې موږ 3 میلیونه افغانۍ ورکړې افغانستان بانک د تضمین لپاره. زموږ سره پاتې شولې 13 میلیونه افغانۍ. په 13 میلیونه افغانۍ کې موږ یو تعداد پیسې چې هغه 95,000 افغانۍ کېږي هغه موږ ثابته شتمني واخیستله. په ثابته شتمني کې نو موږ څه شي اخیستي دي هلته خدمت سره جزئیات وه. په ثابته شتمني کې چې دی زموږ د 50,000 افغانیو غیر ملموس او د 45,000 افغانیو د ملموس شتمني واخیستل. صحیح سو نو دا موږ ډیټابیس ته راغلو. د غیر ملموس ثابته شتمني کاهش او د ملموس ثابته شتمني کاهشات. کاهشات څه ته وایي؟ ته نن فرنیچر رانیوې په 50,000 افغانۍ باندې اما دا خو استهلاک کېږي یو کال وروسته خو نو دا ته په 50,000 افغانۍ باندې نه شمېرل کېږي پر تا باندې. صحیح سو نن دلته تا دا په 50,000 افغانۍ اخیستلي خو یو کال وروسته خو نو د دې ارزښت 50,000 افغانۍ نه دي. دا خو کښته راځي. موټر دې اخیستلی شرکت لپاره دا خو کښته راځي. سیف یا تجري دې اخیستلی د شرکت لپاره نو دا مخ پر کښته دې قیمت راځي. نو که چیرې یو کال وروسته مثلا د دې استهلاکاتو بخش راځي نو بیا به تاسو دلته راسئ کاهش د شتمنۍ ثابت. یوازې ثابته شتمني جاري شتمني خو نو پیسې دي یا خو نغدي پیسې دي یا خو کاهشات نه کوي. دلته ورته انتخاب کړو د کوم دفتر مثلا زموږ د دفتر فرنیچر چې مو اخیستې دی هغه د 15,000 افغانۍ اوس کاهشات کړي چې تفصیل کې به سره ولیکئ. 300 په دا تاریخ باندې
یعنی زموږ چې کوم فرنیچر اخیستی و هغه 15000 افغانۍ کاهش کړی دی. دا دی ګوره 50000 افغانۍ باندې موږ شتمني اخیستې وه چې په هغه کې 15000 افغانۍ بیرته کاهشات راغلي دي. صحیح سو. نو زموږ هغه دغه شتمني چې وه هغه د 15000 افغانۍ په ارزښت باندې موږ ته تمام سول. صحیح سو. انشاءالله الرحمن په دې خو مو هم سره خلاص سو. یعنی ګورئ 15000 افغانۍ مثلا موږ فرنیچر واخیستې په 50000 افغانۍ. نن ورځ که زه دغه فرنیچر خرڅوم یا ګیلاموم زه نوی فرنیچر اخلم نو زما څخه خو څه په 50000 افغانۍ باندې نه رانیسي. ما خو په دې کې دا خو زما څخه څو په 15000 رانیسي. خرڅوم یې نه. زه خو اوس چې حساب ورته کوم زه مالیه تحویلوم زه حساب ورته کوم خپل سرمایې ته ټول ته زه حساب کوم نه. نو هغه استهلاکات یا کاهشات خو زه باید په نظر کې ونیسم. نو دا 15000 افغانۍ خپل ارزښت ته لاس ورکړی دي. نو چې د لاس ورکړی دي نو مخ په دې کې تاوان وکړي نو هغه زموږ په تاوان کې راځي راله. صحیح سو. اوسنی مهال ګټه یا تاوان ده موږ 15000 افغانۍ څخه موږ کومه ګټه نه لرو. ګټه مو صفر وه. صحیح سو. انشاءالله الرحمن په دې مو هم سره خلاص سو. دا و د شتمنۍ د برخې زده کړه. راځو په پاته بخښنه په نورو ویډیوګانو کې راسره تعقیب کړئ. مننه.